د عوامي نیشنل پارټۍ ضلع نوښار الیکشن کمیشن چیرمین عرفان خټک تور پورې کړی دی چې په نوښار کې د عوامي نیشنل پارټۍ الیکشن نه بلکې سلیکشن شوی دی. په بو پریس کلب کې یو پریس کانفرنس ته په وینا کې د وویل چې د عوامي نیشنل پارټۍ ضلع نوښار په تنظیم کې د خوښې امیدوارانو مخې ته راوستلو لپاره صوبایي صدر او جنرال سیکرټري په آئین او قانون شبیخون وهلی دی او د جمهوریت جنازه یې ویستلې ده. یو منټ ما ته راکړه، بیا تاسو چې څنګه سوال کوئ زه به جواب درکړم. او زه هغه نیشنلي یم چې په دې ځای کې کرایسس جوړ شو په نوښار کې. زه سیکرټري اطلاعات وم، جمال خټک هغه کابینې ټولو استعفا ورکړه، زاید او هغه کابینې د تحصیل ټولو استعفا ورکړه، او زه ورته پرنټه شوم چې زه استعفا نه ورکړم. دا خل نه دی، دا د پارټۍ خل نه دی چې تاسو دا قانون کوئ. چاته چې وغده ورکوئ لږ په ماضي باندې نظر وکئ. بالکل ورکې وغدې، خو لیکن د آئین او قانون لاندې. دا خو نه دی چې تاسو د څو هغه دپاره استعمالوئ او په هغه باندې زه چیرمین یم، شپه ورځ په ما ځان باندې یو کړي ده. هر یوې حجرې ته ځم، هر یوې درې ته ځم، هر یوه دکان ته ځم، دپاره مساعده پاره د څه د سرې جنډې او د سرې ټوپۍ دپاره. کاپۍ چې کومې دي چې ما ته څومره کاپۍ راغلي 2800، زه اوس وایم چې 100 کاپۍ چې کومې دي چې په پریس کانفرنس کې پرون شوي دي، 100 کاپۍ چې کوم دي یا کې د ما چیرمین او ما جنرال سیکرټري شامل و، یګین اداره ده ناکامه کا. هغه ټیک لګیا دي، هغه چې څه خبرې کړي هغه ټیک کړي دي. هغې کې عام خلک نه وو. زه بیا اپیل کوم صوبایي صدر ته، صوبایي الیکشن کمیشن چیرمین ته چې کوم ناجایز تاسو وکړو، موږ د پارټۍ د پرمختګ دپاره کوششونه کوو. زه به تنقید کوم، خو تنقید به د اصلاح دپاره کوم، ځکه چې د پارټۍ کې د ماشومتوب نه ونیسي تر اوسه پورې هر یوه طوفان ته ما ځان نیولی دی، هر یوه مشکلات ته ما ځان نیولی دی. د نوښار تنظیم کې زه پاتې یم، د نوښار د هر یوه سړي د مزاج باندې زه پوه یم. خو دا یو انوکه الیکشن وشو، او زه یم چې په صوبې کې به دغه شانتې الیکشن نه وي شوه، په غونډې صوبې کې به دغه شانتې الیکشن نه وي شوه چې څنګه په نوشهره کې وشو. د هغې غټه وجه دا ده چې دې کې پسند ناپسند و، ځکه یې دا ټول بلډوز کړو. تاسو که څه جواب کوئ.